ابو هريره رضی الله عنه وی چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم دا قصه اوریدلې ده ډېره عجیبه قصه. رسول صلی الله علیه وسلم ان ثلاثه من بني اسرائیل، درې کسانو په بني اسرائیلو کې. مطلب دا چې دا واقعه ده چا ده؟ د بني اسرائیلو ده. د بني اسرائیلو واقعات د په دوه قسمه دي. یو هغه چې قرآن او حدیث کې راشي، لکه اوس قرآن کې الله د بني اسرائیلو ډېر واقعات را نقل کړي، په دې باندې زموږ ایمان دی. رسول صلی الله علیه وسلم را نقل کړي، یو پکې لکه دا روانه زموږ په ایمان دی. دویم قسم هغه قصې دي چې قرآن او حدیث کې نشته، نو په هغې کې به درې خبرې یادې ساتئ. که دغه قصې زموږ د شریعت سره برابري نو بیا خو به منو، که دغه قصې زموږ د شریعت خلاف وي نو بیا به نه منو. درېیمه، که نه خلاف وي نه ورسره موافقت کوي نو نه به ورته دروغ وایو نه به ورته رښتیا وایو. ځکه که دروغ ورته وایو نو چې کیدای شي دا قصه د هغوی په کتاب کې په صحیح سند سره راغلي، کیدای شي که نه شي کیدای، نو بیا به موږ یو رښتیا خبرې ته دروغ وایو. او که رښتیا ورته ووایو نو کیدای شي ځکه چې د یهودو نصارو په خپلو کتابونو کې ډېرې تبدیلیانې کړي دي، نو کیدای شي چې دا قصه دوی د ځان نه جوړه کړي او داسې ډېرې قصې شته د هغوی په کتابونو کې. په دې خبره پوه شوئ؟ رسول صلی الله علیه وسلم وایي درې کسانو په بني اسرائیلو کې، ابرص، اقرع، اعمى. په دې یو سړي باندې برګی مرض و، دا دویم ګنجی و په سر یې ویښتن او دا درېیم مړون و. په درېیمو باندې د الله سبحانه وتعالی امتحان او سخته پې وه. اراد الله ان یبتلیهم، الله دا اراده وکړه چې په دوی باندې امتحان راولي. ګوره رب العالمین امتحانونه راولي، موږ به کوشش دا کوو چې په موږ باندې امتحان راشي، په هغې کې موږ مضبوط پاتې شو. الله سبحانه وتعالی په موږ د سره امتحانونه نه راولي، او که چېرته راولي نو الله دې پکې بیا موږ کامیاب کړي. ځکه چې موږ کمزوري دي، زموږ د ایمانونه کمزوري دي، امتحانونو کې موږ نه شو پاس کېدی، نه هغې ته ټینګ یو. اوس په دې درې کسانو باندې امتحان دی. په یو باندې برګی مرض دی، دا بل ګنجی دی او دا بل ړوند دی. د الله امتحانونه دي شي. نو که تا ته څه کمی په بدن کې، په مال کې، د بچو له طرف نه، ښځې طرف نه، پوه شوې په تا باندې امتحان دی، نو صبر کوه. الله وغوښته چې په دوی باندې امتحان راولي، فبعث الیهم ملکا. الله پسې په ملایکو کې یو ملک راولی و. فأتى الابرص، اول لړ په هغه سړي پسې چا باندې چې برګی مرض و. فقال د ملک ورته وی ای شیء احب الیک، ستا څه خوښ دی؟ هسې تپوس دی ستا په دنیا کې څه خوښ دی؟ هغه ورته وی لون حسن وجلد حسن، ښکلی رنګ او ښکلي سرمن. صرف دا نه، طماع انسان دی، هرسناک. ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، او چې الله زمانه دا مرض بوزي د څه د لاسه چې خلک زمانه کرکه کوي. نو دا اوس څو خبرې وغوښتې؟ درې، ښکلي سرمن، ښکلی رنګ، او درېیم چې دا مرض یې ختم شي. فمسحه، دې ملک بله پاسه لاس راښکو، فذهب عنه قذره، الله سبحانه وتعالی هغه مرض ختم کړو. دا الله امتحان دی. د ملک چې په لاس راکږي نه، شفا هغه نه ده ورکړې. شفا چا ورکړې ده؟ رب العالمین ورکړې. نو اولنی کار دا وشو چې مرض ختم شو. واعطي لونا حسنا، ښکلی رنګ ول الله ورکړو. एकदम سړي ځان ته وکړ وریان شو. دې ملک ورته فأي المال احب الیک، په مالونو کې د کم مال ډېر خوښ دی؟ هغه وی الابل، زما اوښان ډېر خوښ دي. فأعطي ناقة عشرا، نو الله سبحانه وتعالی خپل طرف نه د 10 میاشتو بلار به اوښه ورکړه، زیاده واله. فقال بارك الله لك فيها، د دې ملک ورته دا دعا مو کړې، الله دې ستا دپاره په دې کې برکت واچي. او لاړ. فأتى الأقرع، په ګنجي پسې راغی، ورته وی ای شیء احب الیک، ستا څه خوښ دی په دنیا کې؟ هغه ورته وی شعر حسن، ښکلي ښکلي ویښته مې. او په دې کې سره فایدې لپاره یوه خبره به ذکر کوم. نن سبا دا ویښته ورته او
انسان گنجې شي دا عامه خبره دغه ډېر زیات شي خو دا بعض کسان ما لیدلي دي وایي زه دوايي راغواړم د انګلینډ نه او بل وایي د امریکې نه او بل وایي زه دوايي راغواړم د ترکیې نه او بل وایي د افغانستان نه او بل وایي د پاکستان نه سله وایي چې په دې ژبه باندې دوه ډکې ویښته راوخیږي رب العالمین چې دله کم ویښته نه درکړي باقي به چې دومره پیسې سره کمې چې درکړي ګیره هغه ته ځي نهي خوا کې به خپله ګزاري کمې چې له درکړي دي هغې باندې پیسې ورکوي او ختموي او کم چې محرومه کړی او څه غټه خبره نه د کومو چې غټې غټې سڼې پرېښودي څه توری والې ده یو سړی غټ ویښته دي بېدینه دی څه پې کوي ده په ویښتو باندې څه کوي یو سړی د ویښتې نشتي لکه عمر بن خطاب رضیان هغه د سر د ویښته په دې منځ کې بالکل نه و لکه علي بن ابي طالب رضی الله عنه د سر ویښته د هغه رنګي و پکې و او دغه کسان مبارک یې سوی د هغوی د ایمان ته وګوره د هغوی د ژوند ته وګوره زندګۍ ته وګوره اگر که ویښتو کې هغوی کمزوري نو د کومو چې دا غټې غټې سڼې پرېښودي او که په ویښتو باندې خلکو مخې ته تللی نه بیا خو دا ډمان چې دا ټول بیا مخکې تلي ځکه چې ډم سړی چې د خپلو ویښتو څومره خیال ساتي نو دومره یې زنانه هم نه ساتي چې ځکه چې دوی ټول کار روان په دې سینګار او په دې شینو باندې دی والعیاذ بالله اجل دا مې ته فایده ذکر کړه چې د بعض خلک دې غم وړي دي وایي د سر ویښته مې څه شو ولیدو یاره بس چې چا سره ملاوي وایي څه ښه دوایي خو ته نه معلومه قسم دوایونه به دی لګي او کم ویښته چې رب العالمین ورکړي د ګیرې ده هغه د ځي او نایله پیسې ورکوي لرې که دې کډړه ته ګزار کوئ نه دې ګنجي ته وي ته څه غواړې هغه یاره ښکلي ویښته مې په کار دي ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس او چې دا مرض الله زما ختم کړي د کم د لاسې چې زه د خلکو نه یم خوښ یعنی چې دا ویښته زما راوخیږي فمسحه فذهب عنه ملک بلاس راخ کړو مرض ته ختم شو واعطي شعرا حسنا ښکلي ویښته زلفې د هغه راوختې مزداري بیا ورته هغه وایي فأي المال احب الیک ستا کوم مال ډېر خوښ ته ویل بقر زما غواګانې ډېرې خوښې فأعطي بقرة حاملة د الله سبحانه وتعالى طرف نه دته یو بلار بغوا هغه ورکړی شو بیا ورته دې ملک وایي بارک الله لك فيها الله دې پکې برکت واچي فأتى الأعمى بیا به یې ړوند پسې لاړ فقال أي شيء أحب إليك ستا څه خوښ دی هغې أن يرد الله إلي بصري چې الله زما دا سترګې ما ته راواپس کړي فأبصر به الناس چې زه به دا خلک وینم بس یو فایده سره یاد ساتئ انسانانو کې فرق یو نیم سړی په هر شي حمله کوي میم زرما او ټوله زما یو نیم سړی ډېر قناعت ولا الله ورکړی هغه اولنو څه وي یو ښکلي سرمن او ښکلی رنګ او چې دا مرض ختم داسې ویلنډ وایي چې صرف مې دا سترګې ښه شي بس دی ونه وایي چې سترګې ښه شي شنې سترګې غواړي که تورې غټې که وړې خو چې صرف زما نظر دا ما ته واپس میلاو شي فمسحه فرد الله إليه بصره د بلاس راکړو الله دا سترګې واپس کړې قال فأي المال أحب إليك ستا کم مال چې خوښ ته هغه ویل غنم بیزې کړې مې خوښې فأعطي شاة والدة الله طرفنا ته بیزه ورکړی شوه چې هغه هم بلار به فأنتج هذان وولد هذا دا انو ایو له اوخه ورکړی شي دا غیم بچو شو خډیر زیات دی بل غوا ورکړی شو دا غیم بچو خډ د سره چې دی وخت کندک د سره جوړ شو سم مالدار شو فكان لهذا واد من الابل دي اولنی سړی یو علاقه دي پوره ډکو د وخانونه غټ کندک ول الله ورکو ولهذا واد من البقر بل سره دنیا غواګانی ادریم سره واد من الغنم دنیا بيزي کړي د سره ولاړی بیا په الله سبحانه وتعالى امتحان راوصل الله امتحان ته ګور او د الله امتحاني دي سي فسخت په راحت راولي په راحت په سخت راولي ټول امتحانات وتلك الايام نداولها بين الناس الله يدور زي رزب دي خلقو يغرزوم را غرزوم وتلك الايام نداولها بين الناس بغریبی کې الله مې روا پر هټ کې الله مې روا دغه چې الله تعالی مار ورکین هم ټیم پینه لګي او چې اخلي نو هم ګره ټیم پینه لګي الله سبحانه وتعالى زموږ حفاظت وکړي
ثم انه اتى الابرص، بیا امتحان دی. دا ملک بیا راغی، په چا پسې لاړ؟ هغه برګي پسې لاړ. فی صورته و هیئته، سبحان الله. په دې برګي پسې په کوم شکل کې لاړ؟ د ده په هغه زوړ شکل کې لاړ چې برګی پې دی. برګی دې بله بچا دی؟ په دې ملک باندې دی. او هغه شان زړې کپړې یې اچولي دي. او الله سبحانه وتعالی دې ملایکو له دې طاقت ورکړی چې دوی شکل بدلولی شي. هغه شان په برګی مرض پې سم غریب دی. او دې کې د دغه حالت رایادی چې ګوره ته داسې وې، په خولې ورته ونه وي، خو اول ورته اشاره وکړه، بس ورغی ورته وی رجل مسکین، غریب سړی مې قد انقطعت بي الحبال في سفري، په سفر کې روانې چې هر څه ګډوډ شوي، هر څه رانه ځای شوي، په لاره کې پراته. فلا بلاغ لليوم الا بالله ثم بك. نو زما سره ګوره نور هېڅ نشته، خو د الله نه امید ساتم، بیا تا نه ساتم. ته ورسه څه مرسته وکړه. اسألك بالذي اعطاك اللون الحسن، زه تا نه غواړم د هغه الله په نوم باندې چې راته ښکلی رنګ یې تا نه درکړی. ور دې امتحان ته ګوره، یو خو د هغه په شکل کې راغی چې د زړه حالت راشي، و دې چې دا نعمت هم رایادی، وایي څه ښکلی رنګ یې تا نه درکړی. والجلد الحسن، دومره ښکلې څرمنې یې درکړې ده. والمال، او دا دومره مال یې درکړی دی. بعیرا، یو اوښ دنه غواړم بس، اتبلغ به فی سفري، چې خپل سفر کې مخې ته لاړ شي. هغه ورته وي الحقوق کثیره، په موږ باندې نورو خلکو هم حقونه دي. بعضو نه چې څه غواړي که نه، لیدلي هم دي که نه، ځان له موږ ته واړه ناستې او بوډۍ مور او بوډا پلار او دا پکې له جدا راغی، زه غریب یم، او په هغه باندې به بهتانونه مو ولګوي، هغه ته به کنځلې مو وکړي. الحقوق کثیره. د چې دا خبره وکړه نو هغه ملک ورته ووي کأني اعرفک، یاره ما چې ته لیدلی ته. الم تكن ابرص يقذرك الناس، ته یو وخت برګی نه وي، برګی مرض چې د باندې خلک به ستا خواله نه راځي. فقیرا، غریب سړی، فاعطاك الله، الله دومره مال درکړو. هغه ورته انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر، زه درکوي دا موږ د پلار نیکه نه پاتې شوی مال دی، موږ د دې حقدار وو. ته څه کړي وړي غریب او برګی د باندې. هغه ورته ان كنت كاذبا، که ته چې ته دروغجن یې، فصيرك الله الى ما كنت، نو الله دې هغه شان که څنګه چې وي او لاړ دي. واتى الاقرع، په چا پسې ورغی؟ دې به په ګنجي پسې ورغی. فی صورته و هیئته، ما هغه شان ګنجی دی او زړې کپړې چوري په بدل، هغه شان خبره ورته وکړه مسافر یم او بس څه نشته. د هغه الله په نوم، او د هغه الله په نوم دنه غواړم چې دا دومره ښکلې ویښتې تا له درکړي. یو غوا چې ما درکړه نو چې زما کار پرې روان شي. هغه ورته حقوق الحقوق کثیر، مې ځان له ډېر حقونه دي، ته راپسې جدا راغلی. هغه ورته چې دا پېژنم، ته یو وخت ګنجی نه یې، خلکو پرته تعلقات نه ساتلو، غریب سړی. وایي زه موږ ته مشرانو نه میلاو شوی دی. انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر، زموږ خاندان ټول دي چې جیداد والا دي، موږ صاحب جیداد خلک. هغه د هغه شان خبره وکړه، یاره که ته دروغجن یې، فصیرک الله الی ما كنت، نو څنګه چې وي الله دې هغه شان کړه. واتى الاعمى، په ړوند پسې لاړ. په دې ړوند کې ور اول نه خیر و، که ته سوچ کړې د ډېر څه غوښتلي نه و، صرف یې شوي زما څه پکار دي، سترګې مې پکار دي چې صرف په داخله کې نه. فی صورته و هیئته، هم د هغه په شکل کې پسې لاړ، سترګې کار نه کو. خبره ورته وکړه مسکین، غریب سړی یم، وابن سبیل، مسافر سړی یم. انقطعت بي الحبال فی سفري، په سفر کې راباندې هغه هر څه ختم شوي دي او ګډوډ شوی، بس د الله نه مې اول امید دی، بیا د هغه نه بس دی. اسألک بالذي رد علیک بصرک، د هغه الله په نوم تا نه غواړم چې دومره ښکلې سترګې او نظر یې درکړی. شاتن اتبلغ بها فی سفري، صرف چېرته یو ګډه راکړي نه چې زما کار پرې روان شي. نو هغه ورته څه وایي ګوره، ډایرکټ ورته هغه وایي قد كنت اعمى، اچې وایي تا ته یو خبره وکړم، ګورې زه هم ستا په شان ړوند یم مخکې. وایي الله اکبر، زه هم ستا په شان ړوند یم. فرد الله الی بصري، دا سترګې خو الله ماله به وروسته راکړې. فخذ ما شئت ودع ما شئت، چې څه دي خوښې به دې کنډک کې هله، او چې کم دي نه خوښه هغه پرېږده. فوالله ما اجهدك اليوم بشيء اخذته لله، په الله مې دې قسمي که نن ته ما منع کړې، ځکه چې تا ما ته د الله نوم اخیستی، هغه الله نوم دې ما ته یاد کو چا چې ما له سترګې راکړې.
او دا هغه الله نوم دې یاد کو چې د سختۍ نه بعد په ما باندې راحت راوستو وړه چې سړي خوښي ته خو د یوې بيجي ګړي خبره کوي سړي خوښي هغه ځان له وړه هغه ته امسک مالک د خپل مال ځان سره ساته فإنما ابتليتم دا خو په تاسو باندې یو امتحان الله طرفنا په آخره کې سوی رسول صلی الله علیه وسلم وی دې ملک دوی ته وی فقد رضي الله عنك الله استان راضي شو ته وبخلي به رحمك وسخط على صاحبيك ودي دوه کسان ته الله په غضب کې حساب بو سره کوي متفق عليه حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې مراقبه الله چې الله مینی رسجره کې غره کړی څنګه دغه نه فرمانی وکم بل فائدہ بدی کې دا چې خپل حالات خپل ځاړه حالات څه يرول پکار دي نه دي يرول پکار بل فائدہ به کې دا چې شکر وباسي الله ولمال ډیری ويتاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم بل فائدہ به کې دا چې کم سره رسناږي کني رسناک نه دي غالبا شکر نه وباسي او دا کم سره چې قناعت والی نه دي شکر ډیر وباسي لکه سره خو باغې باندې څه کوي شکر وباسي